بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین څلورم درس دی. اهم اصطلاحات شروع دي. نن ان شاء الله موږ فعل ماضی او فعل مضارع به پیژنو. نو فعل ماضی څه ته وایي؟ فعل کار ته وایي. کار او ماضی چې دی کنه، ماضی تیره شوی ته وایي. تیره شوی زمانہ. نو په تیره شوی زمانہ کې کار، فعل ماضی تیره شوی زمانہ کې کار. فعل ماضی څه ته وایي؟ داسې فعل چې تیره شوی زمانہ پکې بیان شي. داسې فعل ماضی څه ته وایي؟ داسې فعل چې تیره شوی زمانہ پکې بیان شي. فعل ماضی څه ته وایي؟ داسې فعل چې تیره شوی زمانہ پکې بیان شي، یعنی تیر شوی وخت پکې بیان شي. لکه اوس سهار مونځ تیر شوی که نه، نو د هغې باره کې پکې تذکره وشي. یا سهار چا وهل کړي دي، لکه ضربه هغه یو سړي وهل وکړه، یعنی اوس لږ ساعت مخکې وکړه. ټیک شوه؟ نو په تیره شوې زمانه کې، نو هغه تیره شوې زمانه ده. ضربه هغه یو سړي وهل وکړه په تیره شوې زمانه کې. یا سهار وهل وکړه، یا 8 بجې وهل وکړه، یا 10 بجې وهل وکړه، یا 11 بجې وهل وکړه. اوس تقریبا 11 نیمې په کم 12 دي. نو د دې نه مخکې چې کله موږ چې اوس کوم سبق وایو، د دې نه مخکې چې چا وهل وکړه، بس تیره شوې زمانه ده. نو فعل ماضي څه ته وایي؟ چې تیره شوې زمانه پکې بیان شي. فعل ماضي څه ته وایي؟ چې تیره شوې زمانه پکې بیان شي. وګورئ، فعل ماضي څه ته وایي؟ چې تیره شوې زمانه، اوس چې کوم وخت تیر شوی که نه، د هغې باره کې پکې تذکره وشي. لکه مثلا ضربه، هغه یو سړي وهل وکړه په تیره شوې زمانه کې. ذهبه معنی ده هغه یو سړی لاړو په تیره شوې زمانه کې. اوس 8 بجې یو کس لاړو، یا سهار مونځ نه پس لاړو مدرسې ته، یا چېرته کې هم لاړو، کار له لاړو، هر چېرته لاړو، خو سړی یو کس لاړو. نو هغه لپاره به موږ وایو ذهبه، هغه یو کس لاړو، هغه وخت تیر شوی که نه، نو هغه وخت تیر شوي وخت ته وایي تیره شوې زمانه کې. هغه یو کس سهار لاړو که نه، نو موږ به وایو هغه یو سړی لاړو په تیره شوې زمانه کې، په تیر شوي وخت کې. لکه سهار وخت تیر شوی که نه، د هغه وخت ته زمانه وایي. څه وایي؟ وخت ته څه وایي؟ سار وخت هم یو زمانه وای، غرمې وخت هم یو زمانه وای، ماسخوتن ته هم یو زمانه وای، او اوس دا چې موږ لګیا یو دې ته هم یو زمانه وای. نو پوهېږئ که نه؟ نو ګورئ، تیر شوي زمانه کې، یعنی تیر شوي وخت کې، سهار وختي کې. ټیک شوه؟ لکه جلسه هغه یو سړی کېناستو په تیر شوي زمانه کې، تیره شوي زمانه کې هغه یو سړی کېناستو. نو فعل ماضي به وپېژنده، هغه کار ته وایي چې په تیر شوي وخت کې شوی. فعل ماضي څه ته وایي؟ چې تیر شوی وخت پکې بیان شي، تیر شوي وخت په باره کې پکې تذکره وشي. اوس خو فعل ماضي مو پېژنده که نه، اوس فعل مضارع له راشئ. فعل مضارع څه ته وایي؟ وایي داسې فعل چې موجوده یا آینده راتلونکي وخت ته وایي، موجوده یا راتلونکي زمانه پکې بیان شي. پوهېږئ؟ فعل مضارع څه ته وایي؟ چې دا اوس موږ موجود یو، لکه دا حال کې اوس موجوده خبرې کوو که نه، یا پکې دا بیان شي، او یا هم لا غرمه هم خبرې نه دي کړي، نو یا به پکې هغه بیان شي. پوهېږئ؟ نو دا یا اوسنی وخت یا راتلونکی وخت چې پکې بیان شي، هغې ته فعل مضارع وایي. موجوده دا اوس وخت او راتلونکی وخت چې بیان شي، هغې ته څه وایي؟ فعل مضارع. داسې فعل چې موجوده یا آینده معنی ده راتلونکی وخت. آینده څه معنی ده؟ راتلونکی وخت. نو داسې فعل چې موجوده، دا اوس چې کوم موجوده حالت دی، یا راتلونکي وخت پکې بیان شي، دې ته څه وایي؟ فعل مضارع. څه ورته وایي؟ فعل مضارع. موجوده وخت هم فعل مضارع وایي، راتلونکي وخت هم فعل مضارع وایي. لکه یضربو هغه یو سړی وهل کوي، اوس لګیا دی وهل کوي، چوکۍ نیولې ده، وهل کوي. یا به وهل وکړي، لا کړي نه دي، اوبه کړي. ټیک شوه؟ یضربو معنی څه ده؟ هغه یو سړی وهل کوي یا به وکړي. ټیک شوه؟ اوس لګیا دی وهل کوي. او د ضربه معنی هغه یو سړي وهل وکړه. ضربه سره فعل ماضي ده، د هغې معنی هغه سړي وهل وکړه. او د یضربو معنی ده سړی وهل کوي، لګیا دی اوس کوي، یا به راتلونکي وخت کې وهل وکړي. اوس پرې پوه شوئ؟ ذهبه معنی هغه یو سړی لاړو، او د یذهبو معنی هغه یو سړی لا تللی نه دی، اوس ځي یا به لاړ شي. اوس ځي، لګیا دی، اوس روانېږي، ځي. یا به غرمې مونځ له به لاړ شي، یا څه وخت به لاړ شي، لا تللی نه دی. نو ذهبه معنی هغه یو سړی لاړو. ټیک شوه؟ او یذهبو معنی هغه سړی اوس ځي، یا به وروستو لاړ شي، لا تللی نه دی، وروستو به لاړ شي. جلسه معنی ده، جلسه فعل ماضي ده، د دې معنی هغه یو سړی کېناستو، ناست دی. ټیک شوه؟ او د یجلسو معنی هغه یو سړی کینی، لا ناست نه دی، اوس کینی داسې. او یا به آینده وخت کې کینی. ټیک شوه؟
پوهیږئ که نه نو دغه باندې پوه شوئ دا فعل ماضي او د فعل مضارع لږ غونته کې تعریف و دا به تاسو ښه ټیټ یاد کړئ ځان سره لیکئ دا زمونږ څلورم درس و بل درس پورې اجازت غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته